کمپاین واکسینی پولیو یا فلج اطفال امروز در ولایت غزنی افتتاح شد. قرار است این کمپاین با شمول مرکز در تمامی ولسوالی‌های این ولایت تطبیق شود که در حدود 420,000 طفل واکسین دریافت خواهند کرد. د غزنی د مرکز په شمول 18 ولسوالۍ جمع مرکز په ټولو ولسوالیو کې به تطبیق کیږي او په دې کې موږ تقریبا 4,40,000 ماشومان په شاوخوا کې موږ ماشومان واکسینوو. موږ د علماو سره هم ناستې لرو، علما را جذب کوو او د هغوی د نفوذ څخه په استفادې باندې انکاریانو ته قناعت ورکوو. د ټولنې د مشرانو سره ناستې لرو، د صحي کارمندانو سره ناستې لرو، همدارنګه ورسایډ کمیټې لرو چې هغه خلک چې په ټولنه کې مشران دي او نفوذ لري د هغې نه استفاده کوو. هغه ساحو ته موږ سره ځي چې هغې کې انکاریان موجود دي، هغوی ته قناعت ورکوو. به گفته مسئولان قرار است این کمپاین 4 روز ادامه داشته باشد.